السلام علیکم. څنګه یې ملګرو؟ تاسو ټول ښه یې؟ نن چې کوم دی مونږ تاسو دپاره یو نوې کیلونه راوړې ده چې په هغې کې به مونږ تاسو ته رنګونه او نمبرې ښایو، په پښتو کې هم او په انګلیش کې هم. صحیح ده؟ نو تاسو ټول به ما ته چې کوم دی زما سره به مدد کوئ او ما ته به وایئ چې دا کم یو رنګ دی. زه به تاسو نه تپوس کوم او تاسو به ما له جواب راکوئ. صحیح ده؟ زمونږ سره دا مختلف رنګونه دي، تاسو ته ښکاري. په دې کې زمونږ سره چې کوم اولنی رنګ دی هغه دی زمونږ سره زیړ. په پښتو کې دی ته څه وایي؟ زیړ. او په انګلیش کې دی رنګ ته څه وایي؟ یلو. It's YELLOW. یلو. یلو ورته په انګلیش کې وایي او په پښتو کې ورته وایي زیړ. It's called yellow in English and it's called زیړ in Pashto. زمونږ سره چې کوم دویم رنګ دی هغې ته څه وایي؟ نارنجي. په پښتو کې دی رنګ ته وایي نارنجي او په انګلیش کې ورته وایي اورنج. ORANGE. Orange. It's called orange in English and it's called naranji in Pashto. Orange, naranji. د دې نه پس زموږ سره چې کم د دې نه پس کم یو رنګ دی نو هغې ته په پښتو کې څه وایي؟ ګلابي. ځینې خلک ورته ګلابي وایي، ځینې خلک ورته ګلابي وایي. او په انګلیش کې ورته څه وایي؟ پینک. PINK. Pink. It's called pink in English and it's called gulabi in Pashto. Pink, gulabi. د دې نه پس چې زموږ سره کم بل یو رنګ را روان دی، تاسو سوچ وکئ چې هغه به څه رنګ وي؟ څه رنګ به وي؟ آسماني. یا ځینې خلک ورته چې کم دی ودي هم وایي، خو یعنی د دې رنګ چې کم دی هغه بالکل د اسمان په شانتي دی، دې ته وایي آسماني. او په انګلیش کې ورته وایي سکای بلو. آسماني یعنی سکای بلو. صحیح ده؟ SKY. سکای BLUE. blue. Sky blue. It's called sky blue in English and it's called آسماني رنګ in Pashto. بل رنګ چې کوم زموږ سره دی هغه دی سور. دې رنګ ته څه وایي؟ سور. او په انګلیش کې ورته وایي red. 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 It's called red in English and it's called sur in Pashto. red, sur. sur. د دې نه پس چې به زموږ سره کم یو رنګ نو تاسو سوچ وکئ چې هغه به څه رنګ زموږ سره کم یو څیز پاتې دی چې د هغې لا مونږ رنګ نه دی ویلی؟ دا دی. دې رنګ ته څه وایي؟ شین. په پښتو کې دا شین دی او په انګلیش کې green. 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 It's called green in English and it's called shin in Pashto. green, shin. دا زمونږ سره چې کم دی ډېر زیات رنګونه مونږ چې کم دی نن زده کړله. انشاءالله مونږ به بیا نور رنګونه چې کم د دې نه بغیر پاتې دي نو هغه به مونږ په را روانې ویډیو کې چې کم دی تاسو ته بیا ښیو. شین green. زیړ yellow. آسماني sky blue. ګلابي pink. نارنجي orange. زیړ yellow. او red سور او green شین. صحیح ده؟ نو زما خیال دی چې تاسو به دا ښه ښکلې یاد کړي. صحیح ده؟ چې چا دا نه یاد کړي نو هغه چې کوم دی دا ویډیو بیا وګورئ چې بیا تاسو د رنګونو نومونه په پښتو کې هم او په انګریزۍ کې یعنی په انګلیش کې هم یاد شي. ښه اوس د دې نه پس به مونږ تاسو ته څه بل څه ښیو. تاسو ته پته ده چې څه به درته ښیو؟ مونږ به تاسو ته نمبرې ښیو، ځکه چې پښتو کې به مونږ نمبرې هم زده کوو او په انګریزۍ کې یعنی په انګلیش کې به هم مونږ نمبرې زده کوو. صحیح ده؟ لکه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دا په پښتو کې دي او 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دا چې کوم دی
په انګلیش کې دي. صحیح ده. نو اوس به زه تاسو ته دا نمبرې ښیم هم چې دا لیکلی کېږي څنګه او ویلی کېږي څنګه او د دې په انګلیش کې به د دې سپیلنګ صحیح. صحیح ده. نو موږ به تاسو ته چې کوم دی اولنی نمبر به موږ تاسو ته کم یو ښیو. په پښتو کې دې ته وایي یو او په انګلیش کې ورته وایي 1 O-N-E 1. په پښتو کې یو او په انګلیش کې 1. It's called yo in Pashto. Number 1 is called yo in Pashto, and obviously it's called 1 in English, that is O-N-E. را روان نمبر چې کوم دی هغه زموږ سره هغه دی نمبر 2. دې ته په پښتو کې وایي دوه او په انګلیش کې ورته وایي 2 T-W-O 2. It's called dwa in Pashto and it's 2 in English. T-W-O 2. 2 is in English and dwa is in Pashto. د دې نه پس چې زموږ سره د دې نه پس کم نمبر راځي نو هغه دی نمبر 3. T-H-R-E-E 3. په پښتو کې دې ته وایي درې او په انګلیش کې ورته څه وایي 3. It's called درې in Pashto and it's 3 in English. T-H-R-E-E 3. بل نمبر چې کم دی هغه زموږ سره بل نمبر چې دی هغه دی 4. So it's F-O-U-R 4. او په پښتو کې دې ته څه وایي څلور. څلور. In English it's called 4 and in Pashto it's called څلور. څلور. د دې نه پس چې کوم نمبر زموږ سره دی هغه دی نمبر 5. 5 F-I-V-E 5. او په پښتو کې ورته څه وایي پنځه. پنځه. It's called pinza in Pashto and it's 5 in English. F-I-V-E 5. And in Pashto it's pinza. را روان نمبر چې کوم دی هغه زموږ سره دی 6. S-I-X 6. په انګلیش کې ورته څه وایي 6 او په پښتو کې دې ته څه وایي شپږ. شپږ. In English it's called 6 and in Pashto it is شپږ. شپږ. را روان نمبر بل چې کوم دی هغه زموږ سره دی 7. 7 is S-E-V-E-N 7 او په پښتو کې دې ته څه وایي اووه. اووه. It's 7 in English and اووه in Pashto. را روان نمبر چې کوم دی هغه زموږ سره دی اته. په پښتو کې دې څه وایي اته او په انګلیش کې 8. 8 E-I-G-H-T 8. It's called ata in Pashto and 8 in English. بل نمبر چې کوم دی هغه زموږ سره دی 9. 9 او په انګلیش کې څه دی 9. N-I-N-E 9. It's called naha in Pashto and 9 in English. او آخري نمبر زموږ سره چې کوم دی هغه دی 10. T-E-N 10 او په پښتو کې دې څه وایي لس. لس. It's called 10 in English and it is less in Pashto. So ته وایي لس. So یو دوه. So it's 1 2 3 3 څلور 4 پنځه 5 شپږ
6 و 7 8 8 9 9 لس 10 شاباش. See you in the next video. بل video کې ملاويږي د خیره.